لاجواب او سخت محبت د حاصلولو دپاره د رعب او هیبت او دبدبې حاصلولو دپاره د یا ملک وظیفه داسې کار کوي لکه د مقناطیس رنګه. داسې عجیبه محبت به درته رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره درکړي چې حق خیران به ورته پاتې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن د الله جل جلاله د یو نوم یا ملک ډیر زبردست نوم دی او د دې وظیفې یو ډیره زیاته عجیبه وظیفه درته ښیم. د دې اسم یا ملک. یا ملک دا د الله جل جلاله یو ډیر جلالی نوم دی او کوم انسان چې د یو باچا خواته ورځي او د باچا نه ده ته خطر ډیره زیاته وي یا د خلکو د شر نه انتهایي سخت تنګ راغلی، نو که هغه انسان د یا ملک وظیفې ذکر شروع وکړي، الله به د هغې د شر نه محفوظ وساتي او د ده د ستر دشمنان هغه به ده سره محبت شروع کړي. د ده دشمني به رب العالمین په محبت باندې قبوله کړي. کوم انسان چې د یا ملک وظیفې ذکر په دې طریقې سره کوي چې دا کومه طریقه درته زه ښیمه، رب العالمین به ده ته بېفنا محبت ورکړي. د هر چا په زړه کې به د ده سره مینه او محبت وي. د هر چا زړونه به د دغه انسان طرف ته مایله شي. کوم یو انسان چې پابندۍ سره یا ملک وظیفه کوي، کله کله داسې وشي د انسان د لاس خو د ژبې نه څه داسې حرکات او داسې سکنات یا داسې چې کوم دی خبرې وکړي چې هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي. بیا خلک د هغو نه نفرت کوي. یو انسان د ډېر عزت د شان او شوکت مالکي، لیکن کله کله داسې خبرې وکړي چې هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي. لیکن دا رونه که د نن نه د یا ملک وظیفې شروع وکړي، نو رب العالمین به دغه تمام نفرتونه ختم کړي او تمام دا څومره دغه دي نفرتونه دا به په محبت او همدردۍ سره بدل شي. دونه پاورفل او زبردسته وظیفه ده. نو د محبت د حاصلولو دپاره که دا وظیفه کوي، نو پکار دی چې ځان له د خپل معمول جوړ کړي. روزانه په پابندۍ سره 9 کم سل کرته یعنی 90 یعنی 91 کرته دا وظیفه کوه، نو انشاءالله چې داسې عجیبه رعب دبدبه او محبت به درته رب العالمین درکړي چې خپله به ورته حق خیران پاتې شي چې یاره زما خو په ذهن او ګمان کې هم نه تېرېده چې داسې رعب دبدبه به راله الله پاک راکوي. داسې محبت خاوند بشمه، داسې اعلی قسم محبت په ماته الله جل شانه راکوي چې دا ټولو خلکو په زړونو کې به زما محبت پروزي. یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.